بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، نن تاسو سره یوه تجربه شریکوم چې هغه د اوبو د سپما یوه تجربه ده. انشاءالله چې د اکثر ورونو به په درد وخوري. هغه داسې چې موږ دغه کوم کور ته چې راغلو، د دې د بام په سر یوه ذخیره ده، او دغه ذخیره چې کله موږ د واټر پمپ یا د سمرسیبل ساکټ ورکو، نو د دې ذخیرې اوبه به د بام په سر باندې بهیدلې. نو موږ به ډېر وروسته په دې باندې پوه شو چې یاره ذخیره ډکه شوې ده. نو داسې وښیه چې نیم ساعت اته داسې ورځې راتلې چې 1 ساعت یا 2 ساعته به موږ په دې نه وپوهېږو چې ذخیره ډکه شوې ده. نو زموږ به هم اوبه بې ځایه ضایع کېدلې او هم به برق مصرفېده. نو بیا مې داسې کار وکړو چې دغه د ذخیرې پایپ ته مې دا کوم د اضافه اوبو یا کله چې ذخیره ډکه شي، د دې پایپ ته مې یو بل پایپ وصل کړو، او هغه وصل پایپ مې را کوز کړو. لاندې زموږ یو څه بوټي وو د دې دیوال په کونج کې، نو دا اوبه به راتلې دغه بوټو ته به بهېدلې. خو دلته به بیا موږ په دې باندې نه پوهېدلو چې ذخیره څه وخت ډکه شوې ده. دې هره ورځ به تقریبا 15 دقیقې 20 دقیقې، کله کله 1 ساعت، کله نیم ساعت زموږ نه به دغه برق په همدې شکل باندې هم اوبه او هم برق به ضایع کېده. نو بیا مې داسې یو تخنیک پسې ګرځېدلم چې موږ د ذخیرې په ډکولو باندې پوه شو. نو بالاخره هغه تخنیک مې پیدا کړو او دغه 2-3 ورځې مې په دې باندې کار وکړو او اخر نتیجه ورکړه، او دغه نتیجه اوس تاسو سره شریکو. نو یو زنګ مې لګولی دی، برقي زنګ دی، او دا مې د ذخیرې نه چې کوم پایپ راغلی دی، دغه د سویچ کوم لاینونه چې دي 2 دانې، دا مې راغستې دي. د ذخیرې کوم پایپ چې دی، دغه پایپ کې مې په برمه باندې سوري ویستل. حتی تاسو کولی شئ چې د میخ په ذریعه هم سوري وباسئ. او په دغه ځای کې مې دغه د 2 لاینونو یو لاین مې د یو طرف نه د بل طرف نه په دې کې داخل کړو، او بیا مې دغه سوري بیرته په سرې شو باندې بیرته دب کړل. او دغه د زنګ کوم لاینونه چې دي دا دلته د اوبو په ذریعه سره کنیکټ کېږي. یعنې کله چې 2 لاینونو ته اوبه ورسېږي، نو داسې فعالیت کوي لکه دغه 2 لاینونه چې ته سره ټچ کړي. نو په دغه وخت کله چې په دې پایپ کې اوس اوبه راځي، نو دلته موږ د زنګ چالانېږي. دلته اوس تاسو ته عملي ښیم. تاسو اوس وګورئ چې زه دغه د ذخیرې لاین زه دلته ورکوم. نو کله چې ذخیره ډکه شي، په هغه سر کې که چېرې تاسو دغه پایپ وګورئ، نو دغه پایپ زموږ د ذخیرې نه چې هغه راغلی پایپ دی، دغه پایپ دی. نو د دې نه به اوبه راچالانې شي. چې کله دې ته اوبه راچالانې شي، نو تاسې به وګورئ چې هلته په کور کې مې زنګ لګولی دی، نو هغه زنګ به چالان شي. که څه هم زنګ د دیز نه لرې دی، خو بیا به مې یو څه اواز راځي دیزي پورې، او که ضرورت شو نو بیا زه تر زنګ پورې ورځم تر څو تاسې دا پروسه ټوله په عملي شکل باندې وګورئ. نو یو څو سکنډه ورته انتظار وباسو. ذخیره مې یو څو دقیقې مخکې ډکه کړه. تاسو وګورئ چې اوبه د دې ځای نه حرکت شروع کړو. اوبه را شروع شو، اوس به هلته زنګ هم چالان شي. ګورئ د ذخیرې د چالانېدو سره د زنګ اواز هم تاسو ته راځي. نو هلته زنګ ولګېدلو. اوس چې زه څنګه ذخیره بېرته بنده کړم، نو دغه د زنګ اواز بېرته بندېږي. ګورئ په دې پایپ کې چې اوس اوبه بېرته کمې شي یا خالي شي، نو هغه د زنګ بېرته ودرېده. نو ډېره ښایسته طریقه ده او ښه عملي طریقه ده، ښه ښایسته کار کوي. بس کله چې ذخیره ډکېږي، سړی په دې باندې پوهېږي چې ذخیره ډکه شوې ده، نو هم د اوبو د ضایعاتو مخنیوی کېږي، او هم ورسره د برق د ضایعاتو مخنیوی کېږي. مننه.